بسم الله الرحمن الرحیم. د اشغال پای رښتیا هم یوه خوږه ورځ وه. نو دا هغه ورځ وه چې موږ تیر شل کلن په ازغیو کې مزل د دې ورځې لپاره کړی و چې هغه هدف موږ په دغه ورځ ترلاسه کړی و، نو ځکه خوږ و. بل خوا هغه ولس چې موږ ترې شړل شوي وو یا په فاصله کې ترې پاتې شوي وو، د هغې سره یو ځای کېدل و. مثلا زه به دلته کابل کې د ډېرو ځوانانو سره به ما لیدل، هغوی ته به موږ مطلق هغه جانجو خلک ور معرفي شوي وو چې د دوی فکر دغه و چې دا خلک مطلق د بشریت ضد دي یا د انسان ضد دي. خو چې کله مخامخ شو موږ د دوی ترمنځ ناسته پاسته وشوه، ډوډۍ هم سره وخوړې، مجلسونه هم وکړه. د هغوی ذهن یعنې 100% تغییر شو. هغوی په دې باندې قانع شول چې دا یو ځوانان دي، د همدې وطن بچیان دي او افغانان دي، د خپل وطن د یو خپلواکۍ لپاره یې جګړه کړې ده، د اسلامي ارزښتونو لپاره یې جګړه کړې ده. او د دې ترڅنګ یو څه خفګان و، هغه د خپلو هغو ملګرو چې په دې شل کلن دور کې زموږ ترڅنګ پاتې شوي وو، د هغې شهادتونه وو چې متاسفانه هغه ځوانان زموږ ترڅنګ په دې ورځ باندې نه وو چې د دغه ورځې په لټه کې وو چې زموږ وطن د امریکایي اشغالګرو څخه آزاد شي.